درنو زده کوونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. په دې هیله چې راته روغ جوړ او خوشحاله وئ. ګرانو زده کوونکو یو ځل بیا مصطفی حقمل ستاسو سره دی په دې هیله چې تاسو هم خپل کتابونه، کتابچې، قلمونه، پنسلونه او ټول هغه څه چې د درس لوست او زده کړې لپاره مهم دي له ځان سره ولرئ. درنو زده کوونکو موږ تاسو نن درس چې وایو هغه معیوب هلک دی. معیوب هلک ګورئ څه لکه په دې کلمې سره که څه هم معیوب هلک ګورئ یوه ترکیبي کلمه ده، په اورېدلو سره ډېر غمجن کېږم. ګورئ څه ډول کلمې دي، ګورئ څه ډول کلمې دي. اول معیوب. معیوب هغه څوک چې د الله جل جلاله له لوري ورکړل شوی یو لوی نعمت له هغې څخه بې برخې وي. ګورئ لاس، پښه، سترګه، د ټول وجود اعضا، هغه ته چې یو لوی نعمت دی که نه. معیوب هغه چاته وایي چې د وجود د یوه تر ټولو لوی نعمت څخه بې برخې وي، هغه کار نعمت وي. ګورئ که موږ تاسو ووایو خدای نخواسته موږ تاسو یوه سترګه نه وي، یوه سترګه مو نه وي، خرابه شوله که نه. که دغه سترګه څومره خرچام وکړو، څومره زحمت هم وباسو، څومره زاری هم وکړو، څومره خدای پاک ته ومژړو چې یو وارې سترګه لاړه بیا لاړه، چې یو وارې لاړه پسې لاړه. که چیرې موږ تاسو لاس وي، لاسونه مو وي، سترګې مو وي، ټول وجود مو جوړ وي، پښې مو وي، ټول اندامونه مو جوړ وي، موږ تاسو د خپل وجود د دغه روغ وجود په قدر نه پوهېږو. کله چې خدای ناخواسته بیا د داسې یوه پېښې سره مخ شو چې موږ ته د معیوب صفت کېږي، بیا وروسته له هغې څخه پوهېږو چې معیوب یعنې څه، روغ اندام یعنې څه، روغتیا یعنې څه، نعمت یعنې څه. صحیح ده. که چیرې موږ تاسو خدای ناخواسته پښه نه وي، که څومره هم زحمت وباسو چې یو وارې لاړه پسې لاړه، که وي هغه به بل څه وي، که وي هغه به نورې پښې وي، پلاستیکي پښې به وي، په ټککو به روان وي، بل چا ته به محتاج وي، د بل چا تر لاس به لاندې وي. معیوب یعنې څوک؟ معیوب یعنې څه؟ بله خبر چې ده هلک دی. معیوب هلک. ګورئ عنوان مو چې د دوو کلمو جوړ دی، معیوب او هلک. هلک خپله څوک؟ ماشوم. هلک ماشوم، هغه ماشوم چې یو وارې خو له سره داسې څوک دی چې په هغه باندې موږ باید شفقت وکړو. پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي وایي چې هغه څوک چې د لویانو درناوی نه کوي او په کشرانو شفقت نه کوي زموږ له ډلې څخه نه دی. ګورئ ماشوم، هلک ماشوم. وایي ماشومان یو او یو سوال لرو ځوانانو، ماشومان یو او یو سوال لرو ځوانانو، موږ مه وژنئ وبال لرو ځوانانو، موږ که مړه شو په قبرونو کې ډارېږو، موږ که مړه شو په قبرونو کې ډارېږو، نه ډیوه شته نه مشال لرو ځوانانو. دا د بسمل شعر دی. ګورئ د ماشوم په اړه یې ویلی. ماشوم بسمل دلته د ماشوم په ژبه غږېدلی، شاعر د ماشوم په ژبه غږېدلی چې ماشوم څه وایي، ما ته څه وایي، تا ته څه وایي، بل ته څه وایي. ماشومان یو سوال لري ځوانانو، ډېر په یوه معصومه ژبه باندې وایي، په یوه وړه تنکۍ ژبه باندې وایي. وایي ماشومان یو سوال لري ځوانانو، موږ مه وژنئ وبال لري ځوانانو. ګورئ موږ مه وژنئ وبال لري ځوانانو. وبال خو هر څوک لري، خو مګر ماشوم وایي دا مه کوئ وبال لري، ګناه لري مه کوئ. دوی خپله دا وایي، ګورئ تا ته وزر کوي چې موږ مه وژنئ وبال لري ځوانانو. موږ که مړه شو په قبرونو کې ډارېږو، موږ که مړه شو په قبرونو کې ډارېږو. ګورئ د ډار ویره په ډیره کې
تر ماشوم پورې راغونډې وي. ګورئ وایي ورشه هغه وړکی دی چې ونه ډار شي، ورشئ ماشوم دی چې ونه ډار شي. ماشوم ته نه مه پرېږدئ چې وبه ډار شي. ولنس نه وایي چې پلانکی ته نه مه پرېږدئ وبه ډار شي. ګورئ چې یو وارې ویره شوه ډار شو، بیا تر ماشوم پورې راټوله خبر شوه. بیا دا چې د خپله وړه ژبه وایي موږ که مړه شو په قبرونو کې ډارېږو، موږ که مړه شو په قبرونو کې ډارېږو، دا خپله وایي. بیا درته وایي چې نه ډیوه شته نه مشال لري ځوانانو، په تیاره کې خو عموم کې ډارېږي. یو ماشوم وایي په تیاره کې مه پرېږدئ چې وبه ډار شي، ګروپ ورته ولګوئ، رڼا ورته جوړه کړئ چې وبه ډار شته نه یې مه پرېږدئ. دی همدا خبر کوي. ګورئ نه ډیوه شته نه مشال لري ځوانانو، چې هلته رڼا هم نشته، ډیوه هم نشته، شمع هم نشته، ګروپ هم نشته، شی نشته چې موږ ته رڼا وکړي. نو د دې عنوان په اورېدلو سره زما ذهن ته ډېرې زیاتې داسې پېښې ذهن ته راځي چې هغه به حتما داسې څه وي چې ډېر درد به لري، له درد نه به ډک څه وي. ګورئ ما تاسو ته عکس راوړی دی. څومره ښکلي ماشومان، دوی به څومره هیلې درلودې، دوی به نورو روغو کسانو ته په کتو سره څومره ارمانونه کوي، ځان به ورته څومره نیمګړی ښکاري. ګورئ تاسو ورته ګورئ دا د څه ثمره ده؟ د څه ثمره ده؟ خو د جنګ ثمره ده که نه؟ دا خو د جنګ په لمبو سوي خلک دي، دا خو هغه ګلان دي چې جنګ راته پایمال کړي دي، جنګ راته داسې کړي، جګړې داسې راته کړي دي، بدبختیو داسې راته کړي دي. موږ مه وژنئ یو بال لره ځوانانو، دوی خپله درته وایي خو مګم بیا یم زه وژنم. زړه مې دومره تور شوی چې دې ته هم نه ګورم چې هغه په یوه معصومه ژبه راته زارۍ کوي او زه یم بیا وژنم. ګورئ موږ تاسو داسې حالت ته رسېدلي یو. ګورئ هغه ښکلی وجود، هغه ښکلې پښه، د وجود هغه ښکلې برخه چې څومره ارمانونه کېدلی شي ورباندې پوره شي په مرسته یې، خو مګم په ځای یې داسې یو څه ورچولي چې دا به هم ډېر مالداره خلک وي چې داسې څه لري چې دومره کار وکړي او دومره یو څه ترلاسه کړي چې دوی پښه ورباندې څنګه وي جوړه شي. ګورئ دا به هم ډېر کم داسې کسان وي، خو مګر موږ تاسې په خپله ټولنه کې ګورو چې دومره معیوب خلک دي چې هغې ته بیا څوک هغه د انسانیت په سترګه هم ولکې ګوري. موږ تاسو خو بیا دا رقم ته ځای ته هم رسېدلي یو چې د یوه چا هم د وجود غړي اخیستي بیا نو چېرته هغو ته نظر کوو که نه؟ دلته وګورئ نور ماشومان وګورئ، نجونې دې ګورئ، خو بیا هم دوی پښې نشته او د دوی د وجود هغه غړي چې دوی کولی شوی ورباندې ډېر ارمانونه ترسره کړي خو بیا هم نشته. صحیح ده؟ نو یو بل عکس به درته وښیم چې هغه هم یو ګلالی ماشوم دی، یو ګلالی ماشوم دی خو مګم که څه هم خپله څېره یې ډېره یو ډول خندانه نیولې، خو په دغو خندا کې یو ډول محرومیت پروت دی، یو ډول درد پروت دی. په دغو قواره کې چې دی اوس نیولې که څه هم موږ تاسو ته دی غواړي چې خندا راکړي، خو مګم بیا هم یو درد پکې نغښتی او په دغو خندا کې درد ښکاري. ولې ښکاري؟ او یو بل شی ګورئ د ده ته څومره نور وسیلې، څومره هغه څه دي چې معیوبینو کې ګرځي، یعنې دې ته موږ تیار یو چې موږ باید دا شیان په معیوبینو ډک کړو. ګورئ مخکې له مخکې دا شی ورته جوړوو، ښه تیاری ورته نیولی وي چې فقط ورته جوړ یې کړو.
نو زموږ تاسو درس چې دی معیوب هغه څه چې د وجود غړي نه وي دا څه دي دا ټول د چی ثمره ده د جنگ ثمره ده د جګړې ثمره ده د بدبختۍ ثمره ده نو موږ تاسو باید خپل ځان ته وګورو خپل دوست ته وګورو خپل ملګري ته وګورو خپل مسلمان ورور ته وګورو خو کله دې اخر راتیر شو چې معیوب یعنی هیڅ نشي کولی دې اخر نه به راتیر شو اوس که یو څوک معیوب شي که یو څوک خدای نخواسته داسې پېښې سره مخ شي چې د وجود غړي له منځه لاړ شي هغوی بیا هم باید خپل هوډ خپل همت له لاسه ورنه کړي خپل هوډ له لاسه ورنه کړي دا یې بله اړخ دی یو خو هغه محرومیت دا معصومیت دی بل اړخ چې دی دوی ښه چې له دې پېښې سره مخ شو ښه څنګه باید وکړي کور کې قرار آرام نه دوی باید بیا هم خپل زحمت وباسي دوی باید دومره کار وکړي چې بل چاته محتاج نه وي دوی باید درس ووایي یو کسب زده کړي ګوره که د یو چا پښې نه وي دوی کولی شي چې د یوې پلاستیکي پښې په اچولو سره داسې یو کسب وکړي چې په خپل لاس باندې کېدلی شي خیاطي وکړي بل وکړي بل یعنی کولی شي یعنې خپل هوډ له لاسه ورنه کړي موږ تاسو خدای ناخواسته که له داسې پېښې سره مخ کېږو باید کوم خپل هوډ له لاسه ورنه قوي اراده ولرو خپل پرمختګ خو وکړی شو بل ته باید محتاجه نه اوسېږو ځکه موږ تاسو خو دغسې ټولنه ده چې یو څوک مو د دې حد را رسولی دي نو له دې معلومیږي چې دې حد ته یو څوک ورسوو بیا دې ته هم تیار چې د هغې سره هېڅ مرسته ونه شي کړلی فهم اورېدل نو موږ تاسو باید دې ته ډېر فکر وکړو ډېر زیات فکر وکړو چې که چیرې خدای ناخواسته له داسې پېښې سره مخ کېږو نو موږ به بیا خپل هوډ و همت له لاسه نه ورکوو سمه ده آفرین زده کوونکو نن زموږ تاسو درس همدومره بس دی نو راتلونکي کې به انشاءالله همدغه درس وایو په دې کې څه راغلي تشریح کوو به یې تاسو به یې هم وایئ زه به یې هم وایم سمه ده خو له هغې مخکې تاسو دغه درس له ځان سره کور کې ووایئ تشریح یې کړئ ځان سره تشریح کې تحلیل یې کړئ کوم لغت چې نه پرې لاندې کرښه ترې کاش کې زه به تاسو ته معنا کوم تلفظ به یې درته وایم سمه ده تر بیا هم په خدای سپارم ښې چارې